السلام علیکم. ښه راغلاست درته وایم. خوږو دوستانو، په دغه ویډیو کې به موږ او تاسو د ټیل او سی په اړه خبرې کوو چې ټیل او سی څه فرق لري او په کوم وخت کې موږ او تاسو ټیل استعمالولی شو او په کوم وخت کې موږ او تاسو سی استعمالولی شو. که چېرته تاسو فکر کړی وي ټیل څه معنا، ټیل معنا ویل او سی معنا هم ویل، یعنی ټیل او سی دواړه د ویلو معنا لري. په معنا کې خو دواړه سره یو ډول دي، خو د انګلیسي استعمال کې د دوی په منځ کې بیا زیات فرق دی. موږ تاسو نشو کولی چې ټیل او سی په یو ځای او یا د یوې معنا او په یو ډول موږ تاسو وکاروو. نه، دوی دواړه په استعمال کې بیخي زیات فرق سره لري. دا چې څنګه، نو دا به هر څه په دې ویډیو کې تاسو انشاءالله زده کړئ. نو ویډیو تر پایه سره وګورئ او ملتیا مې وکړئ او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. راځئ چې درس شروع کړو. ګرانو ملګرو، ټیل چې دوهم خلط د هغې ټول دی، ټولد، او سی چې د هغې دوهم خلط سیډ دی. ټیل، ټولد او سی سیډ. نو دوی دواړه د ویلو معنا لري، یعنی سی معنا ویل او ټیل معنا هم ویل، او دواړه وربونه دي. خو په جملو کې او په محاورو کې استعمال چې دی هغه د دوی فرق کوي. دا چې څنګه، نو اوس تاسو لومړی دغه جوړښت او سټرکچر ته تاسو په غور سره فکر وکړئ او دغه در سره په ذهن کې وساتئ تر څو وروسته درته مشکل نه وي. اوله خبره دا چې ټیل چې دی له هغې وروسته سمون راځي، یعنی کوم وخت کې چې موږ تاسو د ټیل په اړه جمله جوړوو، په ټیل باندې خبرې کوو، نو په ټیل پسې به وروسته سمون راځي، او سیر چې دی له هغې وروسته سمثینګ راځي. بس دغه سټرکچر که چې تاسو په غور سره زده کړئ، نو انشاءالله تاسو ته به هیڅ مشکل پیدا نشي. اوس راځو په دغه سټرکچر باندې عملي کار کوو، مثالونه ورباندې جوړوو. دا چې څنګه به له ټیل څخه وروسته سمون راځي او څنګه به له سی څخه وروسته سمثینګ راځي، نو دغه به اوس انشاءالله تاسو په عملي ډول زده کړئ. نو تاسو لومړی دغه مثالونو ته فکر وکړئ چې یو څه نه څه دغه سټرکچر درته واضح شي. لومړی تاسو ګورئ د ټیل مثال ته. He told me. He told me. هغې ما ته وویل. He told me. نو ګرانو ملګرو، که تاسو پسنۍ سټرکچر ته وګورئ چې په ټیل پسې څه شی راغلی دی، هلته په سټرکچر کې ټیل پلاس سم ون، یعنې د ټیل نه وروسته به څه شی راځي، یو څوک به راځي، سم ون به راځي. لکه تاسو دلته ګورئ په مثال کې he told me. هغې ما ته وویل، نو زه چې یم سم ون یم. نو که دغه جمله په سی کې جوړوو، بیا تاسو ورته ګورئ په سی کې به څنګه جوړیږي دغه. he said. هغې یو څه وویل. he said. هغې یو څه وویل. نو تاسو دلته ګورئ پسنۍ سټرکچر که چې تاسو وګورئ، هلته د سی څخه وروسته څه شی دی، something دی، some things. نو همدا قسم دا په مثال کې که تاسو فکر ورته وکړئ، په مثال کې هم somethings راغلی دي چې هغې یو څه وویل، یو شی به یې ویلی وي، something به یې ویلی وي. نو دلته په سی پسې کوم څوک رانغله، یعنې سمون نه راغی، چې خو دغه ځای کې ما ټول او سیډ راخیستی دی. تاسو سره به دا پوښتنه پیدا شي چې په سټرکچر کې سی او ټیل راغلی دي او دلته په مثال کې ټول او سیډ راغلی دی. دا څنګه؟ نو دا ما درته مخکې هم خبره وکړه چې د سی دوهم خلط چې د هغه سیډ دی او د ټیل دوهم خلط چې د هغه ټول دی. نو په سټرکچر کې دواړه یو ډول استعمالیږي. اوس راځئ په لومړي حالت باندې هم یو څو مثالونه درته جوړوم. نو تاسو ګورئ لومړی د ټیل مثال ته چې په لومړي حالت باندې زه اوس درته جوړوم. په لومړي حالت کې مثال لکه what did he tell you. what did he tell you. هغې تا ته څه وویل. what did he tell you. هغې تا ته څه وویل. نو دلته تاسو وګورئ له ټیل څخه وروسته سمون راغلی دی چې هغه یو دی، یعنې یو څوک راغلی دی، یو څوک په پښتو کې. او اوس تاسو ګورئ چې همدغه مثال په سی کې درته جوړ کړم، نو هلته به همدغه سمون نه راځي. ګورئ ورته what did he say. what did he say. هغې څه وویل. نو دلته تاسو ګورئ چې سمون نه ده راغلی، له سی څخه وروسته یو څوک نه ده راغلی، بلکې سمثینګ راځي. سمثینګ اوس تاسو سره دا پوښتنه پیدا کېږي چې دلته خو سمثینګ هم نه ده راغلی، خو دلته د سمثینګ بیانولو ته او د هغې لیکلو ته اړتیا نشته، ځکه چې هغې څه وویل، خو خامخا به یو څه ویلی وي که نه، یو سمثینګ به یې ویلی وي. نو له همدې وجې
د سمثینګ لیکلو ته اړتیا نشته په دغه ځای کې، نور سمثینګ دلته ویل شوي دي. اوس تاسو ګورئ زه دغه دواړه په غلط ډول درته استعمالوم چې تاسو باید داسې نه وایئ. لکه مثال تاسو وایئ چې he said me، هغې ما ته وویل. he said me، نو this is wrong، دا غلط ده. هیڅکله به داسې نه وایئ چې هغې he said me، داسې به نه وایئ. تاسو به څه وایئ؟ he told me، هغې ما ته وویل. او یا په لومړي حالت کې تاسو به داسې نه وایئ چې what did he say you، what did he say you به نه وایئ دلته. تاسو به څه وایئ؟ what did he tell you، هغې تا ته څه وویل. نو که لږ نور هم درته اسانه کړم، له ټیل څخه وروسته به څه شی راځي؟ you، him، her، me، them، it او داسې نور، او سینګولر نیم دا به راځي چې دغه ټول ضمیرونه دي او ابجکټ ضمیرونه دي البته، او د سمون لپاره یعنې د یو چا لپاره استعمالیږي دغه ټول. نو په همدې خاطر له ټیل څخه وروسته به دغه ضمیرونه استعمالیږي، او له سې څخه وروسته به بیا دغه ضمیرونه نه استعمالیږي، او که استعمالیږي هم هغه یو څه نه څه په لوړه سویه باندې دی هغه، نو هغه بیا موضوع یو څه نه سره څخه لوړیږي چې په کوم ځای کې استعمالیږي. خو تاسو اوس دغه در سره زده کوئ، خو دومره اشاره به ورته وکړو چې کوم وخت کې له سې څخه وروسته دغه ضمیرونه راځي، کوم چې ما مخکې درته وویل د ابجکټ ضمیرونه چې کوم دي، نو هغه بیا په indirect object په واسطه راځي، او په سې کې بیا هلته بیا د indirect object په واسطه راځي، نه د direct object په واسطه. چې ډایرکټ او انډایرکټ ابجکټ چې دغه بیا ځان ته یوه مستقله موضوع ده چې په دې باندې به انشاءالله بیا په راتلونکي کې خبرې کوو. خو تاسو اوس همدغه در سره زده کړئ. یو وار بیا سره فکر ورته کوئ چې زه یو ځل بیا درته تشریح کړم، شاید کوم ځای کې تاسو پوه شوي نه وئ. نو ما دا خبره درته وکړه چې سې او ټیل چې دي دواړه د ویلو معنی ورکوي، او د سې دوهم خلط چې دی هغه سیډ دی، او د ټیل دویم خلط چې دی هغه ټول دی، او دواړه چې دي دغه د ویلو معنی لري او فعلونه دي. خو دومره خبره ده چې له استعمال له مخې په انګلیسي ژبه کې دوی بیا فرق لري. دا چې څنګه فرق لري، ما درته وویل چې ټیل چې دی له هغې وروسته هر وخت سمون راځي، یو څوک راځي، او سې چې دی له هغې وروسته هر وخت سمثینګ راځي، یو څه راځي. بیا په جمله کې په مثال کې مې درته جوړ کړل چې he told me، هغې ما خو راځئ دغه په پریزنټ ټینس کې درته جوړوم، له پاست ټینس څخه به تیر شو تر څو تاسو ښه ورباندې پوه شئ. راځئ زه داسې وایم چې he tell me every day، he tell me every day، هغه هره ورځ ما ته وایي. مثال یو څوک ما ته نصیحت کوي، هره ورځ ما ته وایي، نو څه به وایئ تاسو؟ he tell me every day. نو دلته معلومه شوه چې له ټیل څخه وروسته سمون راغی چې هغه می یعنې زه یم، او زه سمون یم. او هغه چې دی سې چې دی له هغې وروسته هر وخت سمثینګ راځي، لکه همدا مثال په پریزنټ ټینس کې درته جوړوم، he say every day، he say every day، هغه هره ورځ وایي. he say every day، هغه هره ورځ وایي، یو څه وایي، سمثینګ وایي. نو تاسو به هېڅکله داسې نه وایئ چې he tell، هغه وایي، او یا he say me، هغه ما ته وایي. داسې به تاسو هېڅکله نه وایئ چې دا بیا غلط استعمال دی. نو انشاءالله که وخت و په راتلونکي کې به په دې باندې بیخي زیات مثالونه درته راوړم، او مثالونه باندې به زه زیاته جملې درته جوړې کړم تر څو تاسو ښه ورسره بلد شئ. نن ورځ همدومره د سټرکچر یې تاسو در سره یاد کړئ، او یو څو مثالونه که تاسو کولی شول له ځان څخه ورباندې جوړ کړئ. نو دغه ویډیو په همدغه ځای باندې بس ده، او ویډیو یو څه څخه اوږده هم شوه، نو خیر ستاسو څخه بښنه غواړم. ویډیو مو که خوښه شوې وي نو درسره لایک یې کړئ، او همدغه ویډیو نورو دوستانو ته هم ورسوئ، د هغوی سره هم شیر کړئ تر څو دغه مهم معلومات دوی زده کړي، ځکه چې په دې موضوع کې هر څوک بیخي زیات مشکل لري. د ټیل په ځای کې سې استعمالوي، او د سې په ځای کې ټیل استعمالوي، تر څو هغوی هم یو څه ورڅخه زده کړي. او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. بیا چې په یوه نوې ویډیو کې د نوي درس سره ستاسو لپاره حاضرېږم، تر هغې ماته اجازه راکړئ، او پاک الله مو مل شه.